أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شپږدېرشمه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تېره پنځهدېرشمه فته کې موږ د تبوک د غزا هغه حالات بیانول چې اعراب او منافقان به ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورتله، په بې ځایه او بې معنا عذرو او بهانو سره به ځان د غزا څخه پاته کاوه، او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به هم دغه د دوی عذرونه قبلول، ځکه په دوی کې اصلا خیر نو. خو الله عز وجل و خپل معزز رسول صلی الله علیه وآله وسلم ته په ډېره نرمه لهجه سره فرمایي چې الله عفو درته کړې ده، ولې دې و دغه نفرو ته د پاته کېدو اجازه ورکړه. په وروستني آیات شریف کې رب عز وجل فرمایي: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عفو درته کړې ده، ولې دې و دوی ته د پاته کېدلو اجازه ورکړه، او ولې دې تر هغو پورې نه پرېښول چې تا ته هغه کسان معلوم سوي وای چې په دغه خپل عذر کې صادقه دي او درواغجنان دې معلوم کړي وای. ځینو منافقانو به په خپل مابین کې سره ویل، یا به مؤمنانو ته ویل اوس په دغه ګرمي کې جنگ ته مه وځئ، صبر وکئ، میوې به ټولې کو او هوا به هم سړه سي، بیا به ووځو. الله جل جلاله د دوی په جواب کې وفرمایل: قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم، و دوی ته ووایه چې د دوژخ اور نسبت و دغه ګرمۍ ته ډېر زیات ګرم دی. که دوی پوهېدلی نافرماني به نه وای کړې. مقصد دا چې د سورة التوبه په ډیرو آیاتو کې د منافقانو رد ویل سوی دی. اوس مسلمانان ځانونه آماده کوي، د سفر او جنگ دپاره سامان برابروي، مګر ډېر خلک غریبان دي، هیڅ شی نه لري، نه پیسې، نه د سپرېدو دپاره بوده، نه اسلحه او نه د خوړلو مواد، حتی د اغوستلو دپاره کالي هم نه لري. تاسې د مسلمانانو د مسکنت او غریبۍ د حال تصور وکئ. خو پر دغه سربیره بیا هم د هغه وخت د مځکې د مخ د لوی قدرت او طاقت سره جنګیږي. واقعي مسلمانان همیشه هم داسې وي. خبره د قوت او اسلحې نه ده، بلکې خبره د ایمان او د الله جل جلاله سره د سودا او معاملې ده. د مسلمانانو قوت د لشکر په ډیروالي او د اسلحې په زیاتوالي کې نه دی، بلکې د مسلمانانو قوت د دوی په ایمان سره دی. نو دغه غریب او مسکین خلق و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله او ویل: یا رسول الله، و ځینو غني کسانو ته ووایه چې زموږ سره د سپرېدو دپاره د یوه بوده یا حیوان او ځینې نفقې یا خوراکي موادو کومک وکړي. موږ غواړو چې ستا سره ووځو، مګر هیڅ شی نه لرو. ورونو،
دا خو در معلومه ده چې د مدینې منورې او تبوک په مابین کې تقریبا 700 کیلومتره لار ده، خو دغه لار اوس 700 کیلومتره ده چې لار او سړکان پاخه او پر عصري ډول جوړ سوي دي، مګر په هغه وختو کې چې لارې کږې وږې وې، غرونه او شیلې وې، ممکن تر 900 کیلومتره هم زیاته وه. نو په دغه اندازه اوږده لار د سعودي عربستان په سخته او شدیده ګرمي کې پر پښو یا اوښانو تګ کول اسانه او معمولي کار نه دی. دا خو پرېږده، هلته بیا د یوه قوي مملکت سره جنگ او مقابله کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو کسانو سره کومک وکړي، مګر د پاته نورو کسانو دپاره یې شی نه درلودی او هغو ته یې جواب ورکړي چې زما سره شی نسته چې ستاسې کومک په وکم. د هغه کسانو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړي او د هغو د سپرلۍ دپاره یې بوده او حیوان نه درلودی، یو هم سالم ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او عمر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه او داسې نور صحابه کرام وه. دغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د خپل نه قدرت او مسکنت په سبب یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کومک وغوښتی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه هم د شي نه درلودلو په سبب جواب ورکول سو، په ژړا ژړا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس څخه ناامیده رهي سوه او د ژړا سبب یې هم دغه و چې د خپل مسکنت په سبب د جهاد څخه پاته کېده. الله جل جلاله هغه کسان چې د یوه واقعي عذر په سبب د دغه غذا او جهاد څخه پاته سوي دي په قرآن مجید کې ذکر کړي دي او د سورة التوبه په 1 2 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي: لیس علی الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. یعنی پر ضعیف خلقو، پر مریضو خلقو او پر هغه کسانو چې د جهاد او غزا دپاره خرڅ او نفقه نسی پیدا کولای، په دې سبب چې دوی د غزا څخه پاته سوه هیڅ ګناه او حرج نسته. کم وخت چې دوی د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اخلاص کوي او زړونه یې صاف وي، پر نیکوکارانو د الزام او ملامتیا هیڅ لار نسته او الله جل جلاله ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. او نسته ګناه په سبب د دغه پاته کېدلو پر هغه کسانو کله چې دوی تا ته د دې دپاره راغله چې د سپرلي دپاره بوده ورکې او تا ورته وویل زه داسې شی نسم پیدا کولی چې تاسې پر هغه سپاره کم. دوی په داسې حال کې ولاړه چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې. دوی په دې سبب غمجن وه چې دوی هغه شی نه کوي پیدا چې په جهاد کې یې خرڅ او مصرف کړي، د جهاد دپاره یې نفقه نه کړه پیدا. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بلکې ملامتیا پر هغو کسانو ده چې دوی اغنیا دي او د پاته کېدو اجازه غواړي. دوی په دې راضي سوه چې دوی د پاته کسانو سره وي چې هغه ښځې او انجونې دي او الله جل جلاله د دوی پر زړو مهر لګولی دی، نو دوی په خپله بده خاتمه نه پوهیږي. دغه آیاتونه پر منافقانو رد دي، بلکې د هغو د شرمولو دپاره یوه شدیده ضربه ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده
چې ډېر داسې خلق شته چې د تلو نیت او اراده لري مګر د هغو سره د تلو دپاره مال او بوده نسته، نو یې په مسجد نبوي کې مسلمانان سره راټول کړه او د هغو څخه یې وغوښتل چې د دغه غریبو خلقو سره کومک وکړي، صدقه او د تبرع مال ورته راټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل څوک دغه جیش العسره مجهز کوي، یعنی د دغه غریب لشکره سره څوک مالی کومک کوي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه غوښتنه په مسلمانانو کې داسې حال پیښ سو لکه د خیرات او صدقې په ورکولو کې چې په مسابقه کې سوه. هر یو د مسجد څخه وځي او خپل کور ته ځي، هر یو غواړي چې د خپل قدرت پر اندازه هغه د ده سره موجود مال راوړي. یوه د اصحاب کرامو څخه ډېر مال راوړي. منافقان په مسجد کې ناست دي او نه ولاړه. اوس چې هغه سړي دغه ډېر مال راوړي، ډېر زیات مال و او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خوشحاله سو. منافقانو وویل دا سړی ریا کوي، ځان ښکاره کوي. حال دا چې دوی منافقان دي هیڅ یې نه راوړه او نه ورکړه، خو هغه مسلمان چې په خپله خوښه د الله او رسول الله د رضا دپاره مال راوړي، دوی ویل دا ریاکاره دی. او بیا وروسته د اصحاب کرامو څخه یو بل نفر چې غریب او مسکین و، شی نه درلودی، فقط یوه کاسه خواړه راوړه. منافقان بیا په خپل مابین کې سره وایي دغه یوه کاسه خواړه څه فایده کوي؟ تر دې خو دا بهتره وه چې شی دې نه وای راوړی. الله جل جلاله دغه موضوع ته هم په قرآن کریم کې اشاره کړې ده او د سورة التوبه په 9 نمبر آیات کې فرمایي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. یعنی هغه منافقان چې د مؤمنانو څخه پر ډېر خیرات کوونکو عیب وایي. مطوع و هغه چاته ویل کیږي چې ډېر مال په صدقه کې ورکي. پر دغه مطوعینو عیب وایي چې دا ریا کوي، او بل پر هغه بېوزله غریب عیب وایي چې د خپل وس او قدرت پر اندازه یې لږ مال راوړي، نور څه یې په وسه نه و پوره. نو دغه منافقان په دغه سړي پسخند وهي. الله جل جلاله به و دوی ته د دغه پسخند او مسخرو سخته جزا ورکړي او دوی لره دردناکه عذاب سته. دا هم د منافقانو د عمل رد بلکې شدید رد دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د مسجد څخه ووتی چې یو شی راوړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو غواړي چې یو شی راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دغه د مال او صدقې غوښتنه په داسې وخت کې وه چې زما سره مال موجود و او دا اول وار دی چې زه د مال خاوند وم او مال لرم. نو دا یوه موقع وه چې ممکن تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مخه سم. عمر رضی الله تعالی عنه وایي نو مې د ځانه سره وویل چې نن به تر ابوبکر د مخه کېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه مال څخه چې د ده سره موجود و نیم مال راوړي، یعنی د خپل ټول هغه مال چې د ده سره موجود و پوره نیم یې راوړي او په صدقه کې یې و دغه غریب لښکر ته ورکړي چې جیش العسره ورته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خوشحاله سو، د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه. پس له لږه وخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او خپل ټول مال هر څه چې یې درلوده هغه یې راوړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته کښېښاوه. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د ده اقتصادي حال ور معلوم و، پوه سو چې خپل ټول مال یې راوړی دی، نو یې وفرمیل یا ابابکر و خپل اهل ته دې شی نه پرېښاوه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل و هغو ته مې الله او رسول الله پرېښول. سبحان الله،
دا د صدیق صدق او اخلاص ایمان او یقین و چې رزق د الله جل جلاله د طرفه څخه دی او واقعي توکل یې پر هغه الله و نه پر مال. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیر او برکت دعا ورته وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې په دغه وخت کې چې ما د دې نیت او اراده کړې وه چې تر ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د مخه کېږم، بیا هم نسوم د مخه، نو ویل یا ابابکر والله هیڅ وخت تر تا نسم د مخه کېدلی. او دا هغه د خیر په کارو کې تنافس، مسابقه او مقابله ده، لکه الله جل جلاله چې فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې یوه تجارتي قافله یې د شام د پاره جوړه کړې وه چې 200 اوښه وه. دغه ټوله اوښان یې د مال او سامان سره او 200 اوقیه د سپینو زرو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په اختیار کې د دغه جیش العسره دپاره کښېښول. مګر بیا هم دغه راټول سوي مالونه د لشکر د مجهزه کېدو دپاره کافي نه وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر لوی خیر او صدقه غوښته چې د ډېرو خلقو ضروریات ورپوره کړي او لوی لشکر جوړ سي. اوس بیا ټول مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولاړ سو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه او په دغه خطبه سره یې هغه غنیان خلق مقصد وه، ځکه اغنیا کولی سي چې واقعي کومک وکړي. حتی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وخت او زمانه کې هم دغسې کارونه غنیانو مخ ته بیولی سوای. که څه هم د غریبانو او مسکینانو څخه د خیر په کارو کې اشتراک پکار دی، د خپل قدرت پر اندازه باید حصه واخلي، مګر حقیقي او واقعي کومک اغنیا کولی سي. دوی دي چې د جهاد او دعوت کارونه مخ ته بیولی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم غوښته چې دغه اغنیا یو څه وکړي او ویې فرمایل څوک و جیش العسره ته د جنگ سامان او ضروریات وربرابروي او هغه لره د دغه خیر په مقابل کې جنت دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه وعده وه. که چا دغه لشکر مجهز کړي هغه لره جنت دی. حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما د طرفه 100 اوښه سره د ټولو هغه شیانو چې دغه 100 نفره ضرورت ورته لري، لکه اسلحه، خوراکه او نور د احتیاج سامان زه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیر دعا ورته وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنه کښېنستی. څرنګه چې ضرورت تر دغه ډېر زیات و، بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څوک جیش العسره مجهز کوي او هغه لره جنت دی. دوهم وار بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل 100 اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ما دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیر دعا ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا هغه خبره کوي او په هر وار کې عثمان رضی الله تعالی عنه ولاړیږي او 100 اوښه د ټولو ضروریاتو سره پر ځان اږدي. څو واره ولاړ سو چې په نتیجه کې د عثمان رضی الله تعالی عنه صدقه او خیرات و 900 اوښانو او 100 آسانو ته ورسېده، بې له هغه نقدو زرو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې ورکړي وه. او بیا عثمان رضی الله تعالی عنه د سرو زرو 1000 دیناره راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لمن کې ور واچول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه دینارونه سره اړول او عثمان رضی الله تعالی عنه ته یې یوه خبره وکړه. تاسې پوهیږئ چې دغه خبره به څونه قیمت او ارزش لري؟ په والله د ټولې دنیا تر مالو او نعمتو ښه او بهتره ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم
یعنی عثمان رضی الله تعالی عنه چې پس له نن ورځې څخه هر کار وکړي ضرر نه ورسوي. د عثمان رضی الله تعالی عنه دغه صدقه د ده د تیرو سوو او راتلونکو ګناهو کفاره سوه. سبحان الله. دا د صدقې او خیرات فضیلت دی، خاصتا چې د الله جل جلاله د دین د ترقی او لوړوالي دپاره مصرفیږي. که د مسلمانانو سره د هغو د غریبۍ او سختیو په وخت کې کومک وکې، الله جل جلاله به څونه د خیر معامله در سره وکړي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه 200 اوقیه د سپینو زرو راوړه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ډیر مال راوړي. طلحه، سعد ابن عباده، محمد ابن مسلمه، ټولو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو په بل پسې مالونه راوړل. عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنه نوي وثقه د خرما راوړه. وثق لکه زموږ د وطن خوروار، هر یو د خپل قدرت سره برابر یو څه راوړي. حتی ځینې خلق چې څه یې نه درلوده 2-3 لپې خواړه بې را اخیستې وه. ښځو د خپله قدرت سره موافق خپلې ګېڼې را لېږلې، چا والي، چا پایزیبونه، چا انګشترۍ را لېږل. هیچا پر خپل مال لاس ونه نیوی او نه بخل پر وکړي بې له منافقانو. مال خو یې نه راوړي، بلکې لغازونه یې لا هم ویل چې دې ریا وکړه او د دې و دغه لږ مال ته څه ضرورت و او داسې نورې خبرې. په دغه وخت کې چې دلته د لښکر د جوړولو او وتلو آمادګي نیول کیږي، ځینې اعراب و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راځي او د نه تلو دپاره عذرونه وایي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم د دوی عذرونه قبلول، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهېدی دغه خلق چې په دغسې وخت کې عذرونه وایي اصلا د دوی څخه فایده نسي اخیستل کېدلی او نه په دوی کې فایده سته. ډیرو خلقو عذرونه او بهانې جوړې کړې او پاته سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر د مدینې منورې څخه ویستی او تر مدینې منورې د باندې خیمې ودرولې او هلته یې د هغه خلقو انتظار کاوه چې د دغه غذا دپاره پسې وروتل. ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته 10,000 نفر راټول سوه. دا اول وار دی چې د مسلمانانو لشکر 10,000 نفرو ته رسیږي. موږ مخکې ویلي وه چې دغه غذا د هجرت د 9 کال د رجب په میاشت کې وه او تر دغه 10 میاشتې د مخه د هجرت د 8 کال د روژې په میاشت کې د مکې مکرمې فتحه وه چې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره 10,000 نفره وتلي وه. د یوه کال بلکې د 10 میاشتو په جریان کې د مسلمانانو د لشکر شمیر 10,000 نفرو ته ورسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل لشکر سره تر مدینې منورې د باندې خیمې ودرولې، رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی د خپلو منافقو ملګرو سره هم ورووتی او هلته یې جلا خیمې ودرولې. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د مسلمانانو د خیمو سره یې نه واړول، بلکې د خپل ځان دپاره یې په بله منطقه کې جلا خیمې ودرولې او خلق تشویقوي چې د دوی سره واړوي. ځینو خلقو هم د دوی سره واړول. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د تبوک و طرف ته حرکت کاوه، عبدالله ابن ابی وویل دغه اوس د ګرمۍ وخت او د حاصلاتو موسم دی، دا وخت د وتلو دپاره مناسب نه دی چې میوې پخې سوې او هوا یخه سوه بیا به ووځو. دغه منافق دا کار قصدن کوي، غواړي چې نور خلق هم د ده د خبرو تر تاثیر لاندې سي او پاته سي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لشکر د تبوک پر طرف حرکت وکړي او عبدالله ابن ابی د خپلو نورو منافقانو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف رهیسو. نو د ابی زوی منافق عبدالله په دې غذا کې ګډون او اشتراک ونه کوي. دی او د ده ملګري منافقان ټول پاته سوه.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د تبوک پر طرف حرکت کاوه، پر مدینه منوره محمد ابن مسلمه الانصاري حاکم پرېښاوه او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ دپاره د ځان نائب او خلیفه حضرت علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه. منافقانو یوه اوازه واچول، هغه دا چې دوی به ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې علي رضی الله تعالی عنه پرېښاوه د هغه سبب دا و چې د علي رضی الله تعالی عنه زړه نه غوښته چې دغه غزا ته ووځي. دغه آوازه په خلقو کې دونه نشر سوه چې تر علي رضی الله تعالی عنه پورې ورسېده. معلومه خبره ده چې په دغه آوازه سره حضرت علي رضی الله تعالی عنه خفه سو، نو یې خپله اسلحه واخیسته او په لښکر پسې ورهي سو او هلته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدی ویل یا علي ولې راووتې؟ آیا ما ته د ځان خلیفه ونه ګرځولې؟ علي رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، خلقو ویل چې تا زه په دې سبب پرېښولم او د ځان خلیفه دې وګرځولم چې په ما کې دې دروندوالی او کاهلي ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅکله داسې نه ده. آیا ته نه یې راځي چې و ما ته په هغه درجه کې سې لکه هارون چې و موسی ته و علیهم السلام، مګر تر ما وروسته نبي نسته. چې لفظ د حدیث شریف داسې دی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورونو کم وخت چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله د ملاقات دپاره ولاړی، هارون علیه السلام چې د ده ورور و د ځان خلیفه یې وګرځاوه چې د موسی علیه السلام په غیاب کې د بني اسرائیلو د کارو مسؤوله وي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپل قول کې یوه مهمه جمله د دې دپاره پر زیاته کړه چې خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول څخه بده استفاده ونه کړي یا غلط مقصد ځینې وانخلي. هغه دا کم وخت چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ځان خلیفه وګرځاوه، په خپله هارون علیه السلام هم نبي و، نو به خلقو دا ویلی چې علي رضی الله تعالی عنه هم په دغه حدیث او په دغه مثال سره نبي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اشتباه د لرې کولو او پورته کولو دپاره پر هغه خپل قول دا جمله هم زیاته کړه چې ویې فرمایل مګر تر ما وروسته نبي نسته. یعنی هو ته و ما ته په هغه درجه کې یې کم چې هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ته و، فقط د نائب او خلیفه پر اندازه، مګر نبي نه یې. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دغه خبره راضي سو او بیرته مدینې منورې ته راوګرځېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په مدینه منوره کې پاته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنجشنبې په ورځ د مدینې منورې د شمال پر طرف د تبوک په نیت حرکت وکړي. ډېر لوی لښکر دی، 10,000 نفره دي. تر دې د مخه هیڅ کله د مسلمانانو لښکر په دونه شمیر او ډیرواله نه وتلی. سره د هغه چې مسلمانانو خپل مالونه د دغه لښکر د تجهیزاتو او سامانو د پوره کولو دپاره په پوره صدق او اخلاص سره وشندل، خو بیا هم په لښکر کې د اوښانو او نفقې ډېره سخته کمی وه، تر داسې اندازې چې 18 نفره به په یوه اوښ سره شریکان وه. خپل د ضرورت سامان به پر بار کړی و، ځینې به په نوبت سره سپرېده او ځانونه بېهوسا کول، او ډېر ځله په لار کې د درختو د بلګو وخوړلو ته اړ سوه، حتی چې د بلګو د خوړلو څخه یې شونډان وپړسېده. نو ځکه و دغه لښکر ته جیش العسره ویل کیږي. او د هغه اصحاب کرامو څخه چې په صدق او ایمان سره مشهوره وه تقریبا 11 نفره پاته سوه او دې غزا ته نه ووته، چې یو د هغو څخه ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه. لښکر حرکت وکړي او رهي سو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه وایي نن پسې ځم سبا پسې ځم. په دغه نن او سبا کې لښکر ډېر لرې ولاړی
او ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه پاته سو. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه دوې ښځې درلودې. څرنګه چې موسم د ګرمۍ و، په دغه وخت کې دوی په خپلو باغو کې ژوند کاوه او هرې ښځې هلته هغه د دوی په باغ کې د خپل ځان دپاره عریش درلودی. عریش په عربي کې و بې سره منا ته ویل کیږي، یا بې سره خیمه چې شاوخوا یې پردې راګرځولې وي او سر یې لس وي، دغه ته عریش وایي. نو یوه ورځ ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته راغلی. ویې لیده چې دواړو ښځو یې د عریش شاوخوا مځکه او پاشي کړې ده او په دغه وخت کې هغه نوی ګل میوه هم رسېدلې وه، یعنې هغه اولې میوې پخ سوي وې، هغه میوه هم پرته ده. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی. مځکه او پاشي ده، هوا یې یخه کړې ده، د څښلو دپاره یخې سوي اوبه پرتې دي، اول ګل میوه راوړه سوې ده، د خوړلو دپاره خواړه تیار دي. دواړو ښځو یې د هغه وخت پیشن کړی دی، لباس او ځانونه یې پاک کړي دي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه چې دا حال ولیدی، د خپل ځانه سره یې وویل سبحان الله، یا ابا خیثمه، ته په سایه او یخو اوبو کې یې، د دوو ښځو په مابین کې یې، شاوخوا میوې درته پرتې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دشت او ګرمۍ کې، په سفر او مزلو کې، په لوږو او تندو کې دی. دا عدل او انصاف نه دی. څنګه کیدای سي چې یو سړی د مؤمن او مسلمان وي او په دې کار دې راضي وي؟ حمید بابا په پښتو کې په دغه باره کې یا پر دغه مضمون برابر ډېر اشعار ویلي دي چې یو شعر یې دا دی: سزاوار د هر ستم او هر پیغور یم، چې مې یار په سفر تللی زه پر کور یم. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړي، ویل والله دغه عریش ته نه در ننوځم تر څو زما د سفر دپاره بوده او خوراکه را برابر نه کړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سم. واقعا هم ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه و هغه عریش ته نسو ور داخل او د د سفر دپاره بوده او خوراکه برابر سوه. فورا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې رهي سو. عادتا لشکر چې یو څه تګ او مزل وکړي بیا په یوه ځای کې د راحت دپاره اړوي، مګر ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه بې له اشد ضرورته نه اړوي او نه پاته کیږي، پرله پسې تګ کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې په لشکر کې به ګرځېدی، د خلقو د حالاتو معلومات به یې کاوه. دا ور معلومېده چې څوک پاته دي یا د لشکر څخه خو به څوک نه ورک سوی. ورونو، زموږ دپاره دا هم یوه د غور او دقت موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومېده چې د 10,000 نفرو څخه څوک نسته یا څوک ورک سوی دی. د هغه طلب به یې کاوه چې څه سو، کم تکلیف خو به په لار کې نه وي ورته پېښ سوی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو پر ساتنه او سلامتیا حرص او کوشش و. نو دا ور معلومه سوه چې په لشکر کې ابو خیثمه، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع او د اصحاب کرامو څخه څو نفره نور نسته. خلقو پر دغه پاته سوو خلقو عیب ویل شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عیب مه پر وایاست، هر یو که په دوی کې ښه او د خیر سړی و هغه به الله جل جلاله راولي، او که بل قسم و الله جل جلاله ځینې فارغه او بېغمه کړلاست. خلق په دغه خبرو کې وه چې د لرې څخه یې یو نفر ولیدی چې پر اوښ سپور دی او په لشکر پسې رارهي دی. دا معلومه خبره ده چې د لرې څخه څوک نه پیژندل کیږي، نو هر یوه د ځانه څخه ګمان کاوه چې دا به فلانی وي، هغه بل به ویل یا فلانی یې بولم، بل به ویل شاید فلانی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کن ابا خیثمه. پس له لږه وخته هغه نفر را نږدې سو. خلق ویل یا رسول الله، هو دغه سړی ابو خیثمه دی. خیر، ابو خیثمه لشکر ته راورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې ولیده،
خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته په قهر و او شدیده خبره یې ورته وکړه. هغه دا چې ویې فرمایل اولا لک یا ابا خیثمه، اولا لک یا ابا خیثمه. ابو خیثمه عذر وایي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تکرار سره دغه جمله ورته وایي اولا لک یا ابا خیثمه. مفسرین د اولا لک ترجمه داسې کوي چې هلاک ته یې نږدې کړې یا ابا خیثمه، یعنی قریبه و چې هلاک سې که د الله جل جلاله رحم نه وای در باندې سوی. او بیا نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم عفو ورته وکړه، بلکې د خیر دعا یې هم ورته وکړه. نو ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه د دغه خپل عدل او صحیح قضاوت د برکته د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص سو. لشکر رهیدی په لار کې و حجر ته ورسېده. حجر د یوه ځای نوم دی چې مدائن صالح هم ورته ویل کیږي، او دغه ځای د صالح علیه السلام د قوم چې سمودیان دي د استوګنې ځای و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه حجر د باندې خیمې ودرولې. اوس د مسلمانانو سره اوبه هم نسته، نو مسلمانان ولاړه د هغه ساحانو څخه یې اوبه راوړې چې په دغه حجر کې موجود وه. په دغه اوبو سره یې اوړه خیشته یا لانده کړه، او نور هم د خپل ضرورت لپاره دغه اوبه استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته معلومات نه وه چې دغه اوبه یې د کومه ځای څخه راوړي دي. بیا په وروسته کې معلومات ورته وسوه چې دغه اوبه د حجر یا مدائن صالح څخه راوړل سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو، ځکه هغه قوم چې دلته اوسېدی هغه سمودیان وه، او پر هغو د الله جل جلاله قهر او غضب نازل سوی و. د الله جل جلاله لعنت پر سوی و، او الله جل جلاله د دوی په کورو او ځایو کې اوسېدل منع کړي وه. الله جل جلاله د سورت ابراهیم په 45 نمبر آیات کې فرمایي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. یعنی تاسې د هغو کسانو په کورو کې اوسېدلاست چې پر خپلو ځانو یې په کفر او ګناهو سره ظلم کړی و، او تاسې ته ښکاره سوه چې موږ په هغو څنګه کار وکړي، او تاسې ته موږ مثالونه بیان کړي دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قوم د هر شي استعمالول منع کړه، که د دوی اوبه وې که کورونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټوله هغه اوبه چې د حجر څخه مو راوړي دي چپه او توی کړي، او هر هغه اوړه چې د حجر په اوبو خیشته یا لانده سوي دي و اوښانو ته ورکړي، د هغه څخه د مسلمانان خوراک نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای څخه د بارېدو امر وکړي، او ویې فرمایل که تاسې د هغو خلقو د کورو سره تېرېدلاست چې پر خپلو ځانو یې ظلم کړی دی، چابک تېرېږئ، مخان مو پټ کئ او ژاړئ، د پاره د دې چې تاسې په هغه مصیبت او آفت اخته او مبتلا نسئ کم چې دوی په اخته سوي وه. نو دا زموږ دپاره سنت سوه او سنت دی چې پر هغه قوم یا هغه منطقه تیریږو کم چې الله جل جلاله خسف کړي یا هلاک کړي وي، موږ باید تر هغه ځای ژر او په چابکي سره تیر سو، مخان پټ کو او دا دعا وایو اللهم لا تجعلني من القوم الظالمین. خیر، لشکر تر حجر تیر سو، مګر اوس اوبه نه لري. هغه اوبه چې یې د حجر څخه راوړي وې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر چپه او توی سوې. مسلمانان د اوبو د نه درلودلو په سبب په تکلیف سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله هیڅ اوبه نه لرو، 10,000 نفره لشکر دی او اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه. اصحاب کرام وایي والله په آسمان کې هیڅ اوریځ نه وه، خو اوریځې پیدا سوې او سره یو ځای سوې.
باران په اورېدلو شروع وکړه. صحابه کرامو غسلونه وکړه، اوبه یې وچښلې او خپل لوښي یې ټوله په ډک کړه. او بیا چې دوی د دې ځای څخه رهي سوه، پر ټوله لار باران نه و سوی بې له هغه ځای څخه چې دوی هلته اړولي وه. الله لره دې پاکي وي، فقط د دوی د ضرورت د لرې کولو دپاره یې باران پر واوراوه او نوره ټوله لار وچوه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. امام احمد د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي، وایي د تبوک په غزا کې د خلقو خوراکي مواد خلاص وه او په لوږه اخته سوه. نو ویل یا رسول الله، که ته اجازه راته وکړې چې موږ د خپلو اوښانو څخه ځینې حلال کو او ویې خورو. تاسې ته د مسلمانانو د اوښانو کمی هم در معلومه ده چې څو نفره به د خپلو سامانو د وړلو دپاره په یوه اوښ شریکان وه، او اوس د لوږې څخه د دغه اوښانو د حلالولو اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل حلال یې کړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، که دوی اوښان حلال کړي د سامان د وړلو دپاره مو حیوانات کمیږي. ته دوی امر که چې هغه لږ خواړه چې د دوی سره پاته دي هغه دې راوړي، او بیا ته د برکت دعا ورته وکړه، شاید الله جل جلاله دغه د دوی په خوړو کې برکت واچوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم امر وکړي چې یو فرش اوار کړي او ویل ستاسې سره چې کم خواړه پاته دي هغه راوړئ. چا یو موټ جواري را اخیستې وه، چا یو موټ خرما راوړه، چا د ډوډۍ یوه ټوټه را اخیستې وه، پر دغه فرش یې ایږدي. څو پر دغه فرش د خوړلو لږ شیان کښېښول سوه، د ټوله لښکر سره دغه پاته وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا وکړه او د لښکر خلقو ته یې ویل په خپلو لوښو کې دغه خواړه وړئ. هر یو راځي خپل لوښی ډکوي او ځي، تر څو په لښکر کې داسې لوښی نسو پاته چې ډک یې نه کوي، او ټولو هم تر ماړه نسه وخوړه. خو بیا هم پر دغه فرش خواړه پاته وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. هر بنده چې په دغه کلمه کې شک ونه لري د الله جل جلاله سره به نسي ملاقي چې د هغه څخه د جنت پټ کړه سي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه کلمه په صدق او اخلاص سره ایمان ولري هغه به جنت ته ځي، البته د ګناهو تر عذاب وروسته. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم معجزه وه. ورونو، تاسې کولی سئ چې د دغه کتاب یا فتو څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم معجزې راوباسئ او په یوه کتابچه کې یې جلا ولیکئ، نو به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معجزو یوه ډېره لو مجموعه ولرئ. خیر، لښکر د تبوک پر طرف رهي دی، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه کرار تر شا کیږي. څو دونه تر شا سو چې نور نو نه معلومه دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکر د افرادو معلومات کاوه چې څوک نسته یا څوک پر لار پاته سوي دي، معلومه سوه چې ابوذر رضی الله تعالی عنه په لښکر کې نسته. ځینو کسانو پر ابوذر رضی الله تعالی عنه عیب ویل شروع کړه، ویل زموږ سره وو او تر شا پاته سو، دنیا ورکش کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل داسې مه وایاست، که په ده کې خیر و الله جل جلاله بې راولي، او که غیر د دغه څخه و الله جل جلاله ځینې فارغه کړلاست. اوس نو ابوذر رضی الله تعالی عنه ته څه پېښه ده چې تر شا پاته سو؟ هغه دا چې هغه د ده اوښه چې دی پر سپور و هغه ناجوړه او مریضه سوه، کرار ځي. ابوذر رضی الله تعالی عنه چې هر څه کوښښ وکړي چې اوښه یې د لښکر سره یو ځای ولاړه سي، خو هغه مریضه ده نسي تلای، نو خود کرار تر شا کېدی، څو تر سترګو نهام سو. بالاخره اوښه و داسې حال ته ورسېده چې هیڅ نسي تلای، پرېوته. ابوذر رضی الله تعالی عنه هر څه کوښښ کوي چې ولاړه یې کړي، خو هغه د ولاړو نه ده، او پیاده تګ هم سخت او مشکل دی.
ځکه تبوک ډېر لرې دی. اوس ابوذر رضی الله تعالی عنه په حیرت کې دی چې بیرته مدینې منورې ته ولاړ سم او که پر پښو په لښکر پسې رهي سم، خو دواړه کاره سخت او مشکل دي. ځکه که مدینې منورې ته ولاړ سي د جهاده څخه پاته سو، او که په لښکر پسې پیاده ځي ډېره زیاته لار ده، او دغه سامان چې ورسره دی څه په وکړي؟ خو په آخر کې ابوذر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې په لښکر پسې به پیاده ځم. اوښه یې پر دغه ځای پرېښول، هغه سامان او خوراکي شیان چې پر اوښه بار وه دونه یې ځینې راواخیسته چې ده وړلی سوای. نو پلان د په شا په لښکر پسې پیاده رهي سو. نور ټول لښکر سپاره دي. هو ځینې اوښان داسې وه چې یو اوښ به په 3-4 نفرو شریک و، خو اقلا د دغه نفرو سامان به پر هغه اوښ بار و، او یوه به په نوبت سره خپل ځان هم هوسا کاوه. خو پر مخ پیاده نفر په لښکر کې نه موجود چې خپل خواړه دې هم پر اوږو ورسره اخیستي وي، بې له ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه چې پیاده په لښکر پسې رهي دی او پلنډه یې هم په شا ده. لښکر پر لارې د استراحت دپاره اړوي، خو ابوذر رضی الله تعالی عنه پرله پسې تګ کوي، آرام او استراحت نه کوي. غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ملګرتیا جهاد وکړي او د جهاد څخه پاته نسي. څو لښکر ته ورنږدې سو. خلقو د لرې څخه ولیده چې یو نفر تر شا پیاده او پر پښو پسې ورهیدی. خلق په تعجب کې سوه چې په دې ګرمي او وچ دشت کې یو نفر څنګه پر پښو په دوی پسې ورهیدی. د خلقو څخه هر یو وایي دا به پلانی وي یا به پلانی وي، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کن ابا ذر. کن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنی لطفا فتا واړوه. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل کن ابا ذر. کن په عربي کې د امر لفظ دی، یعنی ابا ذر څه، مګر دلته مقصد دعا ده، یعنی الله دې وکړي چې ابا ذر وي. او هغه هم ابوذر رضی الله تعالی عنه او په لښکر پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د خپلې اوښې د مریضۍ او ناجوړۍ حال ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا ورته وکړه او ویې فرمایل رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. یعنی الله جل جلاله دې پر ابوذر رضی الله تعالی عنه ورحمیږي، یوازې تګ کوي او یوازې به مري، او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅول کیږي. ورونو، دا د ابوذر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی. یعنی دی رضی الله تعالی عنه په خپله لکه یو امت د ځان دپاره به جلا راپاڅول کیږي. ورځې او کلونه تېرېده، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې ابوذر رضی الله تعالی عنه په ربضه کې تنها ژوند کاوه. ربضه د مدینې منورې پر شاوخوا یوه منطقه ده او هلته یوازې اوسېدی. د خلقو سره د ده ژوند په تکلیف و، یا دا چې خلقو د ده سره ژوند نسوای کولی، ځکه دی رضی الله تعالی عنه د حق په ویلو کې ډېر صریح و. د هرې موضوع په باره کې یې په ښکاره او واضحه الفاظو حق بیاناوه. خلقو دغه د ده حق ویل نسوای زغملی، خو دی رضی الله تعالی عنه و دې ته مجبوره سو چې یوازې واوسیږي. نو هلته په ربضه کې یوازې اوسېدی. فقط یو دی، یوه یې ښځه او یو یې کوچنی مریی و، او هلته په تنهایي کې یوازې وفات سو. د وفات په وخت کې څرنګه چې دی پوهېدی چې ښځه یې نسي ښخولی او هغه هم سپین سرې وه، نو یې خپلې ښځې ته وویل که زه مړ سوم پس له غسل او کفن څخه مې د مدینې منورې پر دغه عمومي لار کښېږده. شاید یوه قافله به تېرېږي و هغو ته ووایست چې دغه ابوذر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګری دی، هغه به مې ښخ کړي. او بیا وفات سو. ښځې او مریي هم پس له غسل او کفنه دغه د ده جسد
پر هغه عمومي لار کښېښاوه چې د عراق څخه و مدینې منورې ته تله. په دغه وخت کې د عراق د طرفه یوه قافله راغله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و. د قافلې خلقو ولیده چې د لارې په مابین کې یوه جنازه پرته ده. هغه کوچنی مریی ور ولاړ سو او ویل دغه جنازه د ابوذر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملګري ده، په ښخېدلو کې یې کومک را سره وکړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې ژړل ویې ویل زه شاهدي ادا کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل رحم الله ابا ذر یمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده. الله دې پر ابوذر ورحمیږي چې یوازې تګ کوي او یوازې به مري او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅول کیږي او بیا د قافلې خلقو شخ کوي. دا د ابوذر رضی الله تعالی عنه په دنیا کې درجه وه او په آخرت کې د رضی الله تعالی عنه لره خاصه درجه او مقام سته چې یوازې به راپورته کیږي. خیر، د مسلمانانو لښکر د تبوک و طرف ته رهیدی. اوس چې و تبوک ته ورنږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل سبا به انشاء الله تعالی د تبوک و چینې ته ورسېږئ چې وشل ورته ویل کېده. وشل په لار کې یوه لو ډبره وه چې د هغې څخه اوبه راڅڅېدې، ډېرې لږ اوبه چې په څاڅکو یا قطرو ځینې راتویېدې، چې هغه جمع سوي او یو ځای سوي اوبه فقط د څو نفرو بسېدې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ په لار کې پر دغه وشل ورځو او هلته نسی ورسېدلی تر څو چې ورځ پخه نسي، یعنې تر څو لمر ښه نسي راپورته، او که یو څوک تر موږ د مخه هلته ورورسېږي د دغه اوبو څخه د شی نه اخلي تر څو زه ورسېږم. دا خبر په لښکر کې نشر سو او ټول خلق په خبر سوه چې موږ په لار کې پر وشل ورځو او که څوک د مخ ورورسېږي اوبه دې نه اخلي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وایي په سبا کې موږ و هغه ځای ته ورغلو خو تر موږ د مخه 2 نفره هلته ورغلي وه. موږ چې ورورسېدو د وشل څخه لږ لږ اوبه راڅڅېدې او هغه نورې جمع سوي اوبه دغه 2 نفرو اخیستې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 2 نفرو څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسې د دغه اوبو څخه یو څه اخیستې دي؟ هغو ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او ویل لعنهم الله، آیا ما نه ویلي که څوک تر موږ د مخ ورورسېدی د اوبو څخه د شی نه اخلي؟ او بیا یوه دغه څاڅکو ته انتظار کاوه څو لږ اوبه سره جمع سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اوبو خوله، لاسونه او مخ پرېوله او پر دغه ډبره یې توی کړې. خلق ورته ګوري وایي موږ په دغه ډبره کې داسې آواز اورېدی لکه د تالندې غړمبهاري. او بیا ډبره وچاوده، د اوبو یوه چینه ځینې را ایله سوه. خلقو دغه اوبه وچښلې او خپل لوښي یې په ډک کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لعنهم الله، کې هغه اوبه پرې ایښې وای په جزیرة العرب کې به یوه لو واله یا نهر بهېدلی. معاذ رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا معاذ که چیرې ستا ژوند اوږد سو ته به ووینې چې دغه وادي په باغو ډکه ده. ورونو، اوس د تبوک او د هغه د شاوخوا ټول زراعت د دغه وشل څخه دی، او که هغه 2 نفرو هغه اوبه پرې ایښې وای بیا به په جزیرة العرب کې یوه لو واله یا نهر بهېدلی. د تبوک په لار کې یا په خپله په تبوک کې دغه 2 روایته دي چې څوک وایي په لار کې او څوک وایي کم وخت چې تبوک ته ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نن شپه پر تاسې ډېر شدید باد را الوځي نو هیڅوک دې نه ولاړېږي، او که اوښ ورسره وي د هغه زنګون دې ټینګ وتړي چې نسي ولاړ. واقعا هم د شپې باد را والوتی، د ټول لښکر څخه یو سړی په دغه باد کې ولاړ سو. باد دغه سړی په هوا کې او د پی په غرو کې یې وغورځاوه. د دغه حدیث روایت
امام مسلم رحمه الله کوي. تبوک چې یو کوچنی کلی او د روم ځکه وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اسلامي لښکر دلته واړول. دلته یې خیمې ودرولې او د ځان معسکر یا قرارګاه یې وګرځاوه. اوس د دښمن د مقابلې دپاره تیار او آماده دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل لښکر په مابین کې ودرېدی او په خطبه ویلو یې شروع وکړه. ډېرې مختصرې او معنا درلودونکې جملې یې وویلې. مسلمانان یې د دنیا او آخرت و خیر ته تشویق کړه. په دغه خطبه سره یې د مسلمانانو معنویات او روحیات لوړ او ورپورته کړه. په مسلمانانو کې چې کومه مادي کمبودي موجوده وه، لکه د خوراکي موادو، اسلحې، نقلي وسایلو او داسې نور، هغه نقص او خلل یې په دغه خطبه سره ورپوره او جبیره کړي. مګر رومیانو او د هغو متحدینو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتلو خبر واورېدی، په زړو یې بیره ننوته. دا جرأت یې سلب او د زړو څخه ایسته سو چې د جنګ دپاره خپلې لښکرې راولي. هغه چې سره یو ځای سوي وه، هغه هم دننه په خپلو حدودو کې په ښارو کې سره وپاشل سوه. دې کار د مسلمانانو پر عسکري شهرت دننه په جزیرة العرب کې او د هغه پر لرې شاوخوا ډېر اثر وکړي. ځکه دغه د روم په نه مقابله کولو سره مسلمانانو ډېرې لوی او فایدهمنې سیاسي ګټې لاسته راوړې. که فرضاً هلته جنگ او مقابله سوي وای، که څه هم کامیابي د مسلمانانو وای، شاید مسلمانانو په دغه اندازه سیاسي شهرت او ګټې لاسته نه وای راوړي. ځکه یو جنگ به وسو، مګر دا چې روم د خپل قوت او طاقت سره سره وتښتېدی او بالکل مقابلې ته نسو حاضر، دا ډېره لو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه نږدې او د شاوخوا و قبیلو ته ولاړ سئ، یا به اسلام قبلوي یا جزیه یا جنگ ورسره وکړي. نو یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ایله د جنگ دپاره ولېږي. د ایله خلقو چې ولیده چې لښکر ورهیدی، نو د ایله مشر چې یوحنا ابن رعبه نومېدی د خبرو غوښتنه وکړه. ویل اول به خبرې سره وکړو، څو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ملاقات وکړي او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. نو ایله هغه اول ښار دی چې مسلمانانو ته تسلیمیږي. دا ښار و مسلمانانو ته تابع سو او د دغه کال جزیه یې هم مسلمانانو ته ورکړه. دغه رنګه د ازروح او جربا خلق و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. ازروح او جربا په شام کې دوه ښاره دي چې د دوی په مابین کې بیا د 3 ورځو لار ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه ښارو و خلقو ته یو لیک ورولیکئ چې په هغه لیک کې د دوی دپاره امان لیکل سوی و. اوس نو د دغه منطقې ټوله قبیلې بې له جنګه تسلیمیږي، د مسلمانانو د لښکر څخه بیریږي، ځکه دونه لوی لښکر په جزیرة العرب کې شاذ او نادر تیر سوی و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو قاصد د روم پاچا هرقل ته ولېږي چې ورته لیکلې وه زه په تبوک کې یم، یا مسلمان سه یا جزیه قبوله که یا راسه جنگ وکه. په دغه 3 کارو کې چې هر یو اختیاروې ستا خوښه ده. دغه قاصد د هرقل پر طرف رهیسو او دلته مسلمانان هغه کلي او منطقې چې د تبوک پر شاوخوا دي، که لرې دي که نږدې، فتحه کوي. د هغه لرو منطقو څخه چې فتحه سوې یوه هم د دومة الجندل منطقه ده. دومة الجندل د تبوک په شمال شرق کې واقع دی. په پخوا کې هم مسلمانانو کوشش کړی و چې دومة الجندل فتحه کړي، مګر د هغه ځای خلقو جنگ ونه کوي او وتښتېده. اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و دومة الجندل ته ولېږي چې ولاړ سه او دغه ځای فتحه که. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اوکیدر
دومة الجندل ته ورسه. اوکیدر د دومة الجندل پاچا او رئیس و، نو خلقو به اوکیدر دومة الجندل ورته وایه. د پاچا نوم اوکیدر ابن عبدالملک الکندي و او د ورور نوم یې حسان و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد رضی الله تعالی عنه فقط د 400 نفرو په ملګرتیا د دومة الجندل پر طرف ولیږي. او اوکیدر په دومة الجندل کې پاچا دی او هلته قلاوې دي او شاوخوا د وادي القرآن نور ډېر کلي پراته دي. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل چې د کلب او انمار د قبیلو په مابین کې په دغه لږو نفرو اوکیدر ونیسم او دومة الجندل فتح کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوکیدر به په داسې حال کې ووینې چې د بقر ښکار به کوي. بقر یو قسم لوی لوی وحشي اوسۍ دي چې موږ ګوز ورته وایو. خالد رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو چې اصلا په جزیرة العرب کې ګوز نسته او بیا اوکیدر خبر دی چې دغې منطقې ته د مسلمانانو لشکر راغلی دی او دلته موجود دی، نو څنګه به د ښکار دپاره راووځي؟ دغه تصلا د جنگ په وخت کې نه ده کافي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول دی ویې منل او د هغه خپلو ملګرو سره د دومة الجندل پر طرف رهي سو. د شپې د دومة الجندل و منطقې ته ورورسېدی. دغه شپې هم هغه روښانه شپې دي چې سپوږمۍ ښه پوره روښنایي کوي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هلته کمین ونیوی، د دومة الجندل د قلاو مراقبت او څارنه کوي. ټوله قلاوې تړلې دي، پر بامو یې پیرداران ولاړ دي. خالد رضی الله تعالی عنه په انتظار دی چې ګوز به راسي او اوکیدر به د هغو د ښکار دپاره راووځي، خو هلته نه ګوز ته نه بل شی. خدای بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول ایمان لري. څه وخت تیر سو ویلې ده چې د ګوزو یوه ګله رارهیده. دی ورته ګوري او په انتظار ناست دی. څو ګوزونه د دومة الجندل و قلاو ته ورنږدې سوه. په دغه وخت کې بیا اوکیدر د خپلې ښځې سره پر بام ولاړ دی. هغه هم د مسلمانانو پر راتګ خبر دی، څار او مراقبت کوي. دوی پوهېده چې په هره لحظه کې د مسلمانانو د حملې امکانات شته. که ګوري د ګوزو یوه ګله رارهیده او قلا ته ورنږدې سوه. اوکیدر چې د ښکار ډېر شوقي و، مګر دغه وخت د وتلو نه دی، ځکه د جنگ او حملې امکانات شته. نو د ځانه سره وایي یا نه وروځم. ګوزونه نور هم ورنږدې کیږي، تر داسې اندازې چې په خپلو ښکرو د قلا دیوالونه وهي. دوی ورته ګوري، په ټول عمر داسې نږدې ښکار نه و ورته راغلی. ښځه یې ورته وایي یا اوکیدر آیا دغه ګوزونه وینې؟ ده ویل هو وینم یې. ویل دغه ښکار څوک پرېږدي؟ ده ویل یا والله دغه ښکار د پرېښولو نه دی. او ویل د ښکار سامان مې راکړه، ځکه ښکار ډېر نږدې ورته راغلی دی، لرې تګ او ستړیا نه غواړي. ویل ښکار کوم او بیرته راځم. د اوکیدر سره د وتلو دپاره څو نفره نور هم تیار سوه چې یو هم د اوکیدر ورور حسان و. حسان هغه خپل ښه او ښایسته کالي اغوستي وه چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو طلایي کار پر سوی و. کالي یې نه وکښه، غواړي چې فقط تر قلا ورووځي، دغه ګوزونه ښکار کړي او بیرته قلا ته ننوځي. په دغه وخت کې چې دوی ځانونه برابرول، ګوزونه د قلا څخه یو څه لرې سوه. دوی چې ځانونه تیار او آماده کړه او راووته، د ګوزو ګله یو څه نوره هم لرې سوې وه. دوی په پسې دي. ګوزونه د خالد رضی الله تعالی عنه پر طرف وررهي دي. د مخه تر دې چې دوی ګوزو ته ورورسېږي، د خالد رضی الله تعالی عنه د کمین د طرفه حمله پر وسوه او جنگ شروع سو. حسان د اوکیدر ورور ووژل سو. اوکیدر او هغه نور ملګري یې ټول بندیان ونیول سوه. پاچا د خپلې عملیې سره په دغه آسانه طریقه سره بندي ونیول سو او ورور یې ووژل سو. نه د دومة الجندل سره جنګ وسو،
نه د قلاو محاصره او فتحه کېده وه، نه نور جنگي مشکلات. اوکیدر یې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی او د حسان هغه ښایسته کالي یې ورسره راوړي وه. مسلمانانو نور ټول شیان هیر کړه، د حسان هغه ښایسته کالي پرله اړوي او ګوري. په ټول عمر یې داسې ښایسته پاسته ګران قیمته په زرو نقش سوي کالي نه و لیدلي. لاس پر لاس کیږي او هر یو هغه بل ته وایي تا داسې کالي لیدلي وه. خو څوک بیا وایي چې دغه ښایسته کالی په خپله د اوکیدر چپنه وه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل آیا تاسې د دغه کالو د ښوالي او ښایست څخه په تعجب کې یاست؟ په والله په جنت کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دسملونه تر دغه ډېر ښه او ښایسته دي. ورونو دسمال خو هغه شی دی چې فقط د نظافت دپاره استعمالیږي، نه د ښایست دپاره. نو د جنت د ښایست شیان به څنګه او څونه ښایسته وي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه درس و چې تاسې باید د آخرت سره تعلق پیدا کړئ. د دنیا ښایست ابدي نه دی او دغه اوسني حرام خوندونه پر ځان حرام وګرځوئ. دا فقط وعظ نه دی بلکې درس دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اوکیدر سره خبرې شروع کړې، اوکیدر مجبوره او عاجزه دی. دی بندي دی او ورور یې ووژل سو. د مسلمانانو لښکر یې ولیدی، پوه سو چې د دې لښکر سره مې څه په وسه هم نه دي پوره. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره پر جزیه خبرې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ته بندي یې، د دې ضمانت څوک کوي چې ستا خبرې ستا پر قوم چلیږي؟ اوکیدر ویل والله زما قوم زما خبره نه را ردوي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر جزیه صلح ورسره وکړه. صلح یې پر څه شوه؟ 2000 اوښان، 800 پسونه، 400 زغرې، 400 نیزې. دا خو به اوس ورکوي او بیا به د کاله جزیه ورکوي. اوکیدر خپل قوم ته ولاړی او هغو هم جزیه قبوله کړه. نو دومة الجندل هم بې له جنګه د مسلمانانو تابع سو. هو پاچا یې اوکیدر و مګر مسلمانانو ته جزیه ورکول او د اسلام د حکم تابع وه. دا د دومة الجندل فتحه وه. دلته دغه منطقې فتحه کیږي او هلته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد و هرقل ته ورورسېدی. هرقل هم اسلام او هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم پیژني، ځکه تر دغه د مخه هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک او رساله ورلېږلې وه مګر مسلمان سوی نه و. هرقل غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رسالت نور هم تاکید وکړي. نو یې د قاصده څخه لیک واخیستی او ویل زموږ جواب بیا درسي. هرقل خپل قوم ته وویل داسې یو ځوان راته راولئ چې هوښیار او عرب وي او زما پر دین وي، یعنی نصراني وي. هرقل ځوان، هوښیار او نصراني عرب غواړي. د هرقل عمله پسې وګرځېده، دغسې نفر یې پیدا کړ چې د دغه ځوان نوم تنوخي و. هرقل و تنوخي ته وویل زه غواړم چې زما لیک او رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوې او غواړم چې و دغه علامو ته متوجه سې. پام کوه چې دغه علامې در څخه پاته او هیرې نسي. ورونو هغه لیک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و هرقل ته لیږلی و په هغه کې یې لیکلي وه السلام علی من اتبع الهدى. زه دې و داسې جنت ته رابولم چې بر یا عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی او که مسلمان نسې د بزګرانو ګناه هم ستا پر غاړه ده. اوس نو هرقل یوازې دا نه چې د روم پاچا و بلکې د نصاراو د علماو څخه هم و. په تورات او انجیل کې عالم او د معلوماتو خاوند و. نو هرقل وتنوخي ته وویل ته په محمد صلی الله علیه و وسلم کې
فقط دغه درې علامې را وګوره. اول وګوره چې د ده هغه خپل لیک په یاد دی چې ماته یې رالیږلی و که یا، او بل وګوره چې په خپلو خبرو کې شپه یادوي که یا، او بل وګوره چې د اوږو په مابین کې یې کومه علامه سته که یا، چې مقصد یې هغه د نبوت مهر و. تنوخي هم د هرقل څخه رهیسو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره د هرقل لیک ورسره دی. تنوخي و تبوک ته ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ولیده. د هرقل لیک یې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکړي چې په هغه لیک یې لیکلي وه. د هرقل عظیم الروم د طرفه و محمد ابن عبدالله ته پس له سلامه یې لیکلي وه: تا زه و داسې جنت ته وبللم چې بر یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. کم وخت چې مځکه او آسمانونه ټول جنت ونیول نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې د هرقل لیک وویل سو نو یې د تنوخي څخه پوښتنه وکړه چې هرقل زما په لیک څه وکړه. دا هغه اوله علامه وه چې هرقل و تنوخي ته ویلي وه چې ویل وګوره هغه لیک چې ما ته یې رالیږلی و په یاد یې دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لیک ور یاد کړي. تنوخي ویل هغه یې واخیستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل مګر کسرا زما لیک څیرې کړي او الله جل جلاله د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړه، او هرقل چې زما لیک وساتئ الله جل جلاله به د ده پاچهي ور وساتي او خلق به د ده څخه تر هغو بیریږي چې په ژوند کې یې خیر وي. د هرقل لیک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل سو چې په هغه کې یې لیکلي وه: مځکه او آسمانونه چې ټول جنت وي نو اور چیرې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمیل سبحان الله، کم وخت چې ورځ راسي شپه چیرې ده؟ دا هغه دوهمه علامه وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپلو خبرو کې شپه یاده کړه. مګر اوس د تنوخي دپاره هغه درېیمه علامه سخته ده. څنګه یې وویني چې هغه د نبوت مهر دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو په مابین کې دی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم کالي اغوستی دي. تنوخي نسی کولای چې هغه علامه وویني. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اجازه وغوښته چې زه به یو څو ورځې د لې واوسېږم. اجازه ورکول سوه. د تنوخي د اوسېدو څو ورځې تېرې سوې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل: یا تنوخي، اسلام داسې شی نه دی چې د هغه ښهوالی او حقانیت دي د چا څخه پټ پاته سي. مسلمان سه. تنوخي ویل: زه د خپل قوم یو نفر یم، که هغه مسلمانان سوه زه هم مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړي: انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یعنی بېشکه ای محمد صلی الله علیه و وسلم ته و هغه چاته هدایت نسی کولای چې ستا خوښ وي، بلکې الله جل جلاله هغه څوک پر سمه لار برابروي چې د ده عز وجل خوښه او رضا وي. تاسې وګورئ رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاص کوشش وکړي چې تنوخي مسلمان سي، مګر هدایت د الله جل جلاله د طرفه څخه دی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هغه خپل عظمت او د دعوت په هغه ښه طریقه چې د ده علیه الصلاة وسلام سره موجود وه، بیا هم بدبخته تنوخي مسلمان نسو. نو دا یقیني خبره ده چې دغه کار د بندگانو په لاس او اختیار کې نه دی، بلکې د الله جل جلاله په اراده پورې تعلق لري. تنوخي دلته اوسیږي او کوشش کوي چې هغه درېیمه علامه هم وویني، مګر په وسه یې نه ده پوره. څنګه کولی سي چې ویویني؟ د دغه علامې د لیدلو دپاره داسې وخت په کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم لباس نه وي اغوستی او دا نسي کېدلی. نو تنوخي نور هم پاته سو.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې دی د درېیمې علامې د لیدلو دپاره ځنډېږي. نو ویل یا تنوخي راسه. هغه هم ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر مبارکو اوږو هغه پټو اچولی و، هغه یې کښته کړي او ویل ورته وګوره، دا دې هغه درېیمه علامه ده چې ته د هغه دپاره ځنډېږې. تنوخي هم هغه د نبوت مبارک مهر ولیدی او لاړی. هرقل یې په ټولو علامو خبر کړي. د هرقل اوس یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. هغه ټوله علامې چې دی پسې ګرځېدي هغه ټوله موجودې دي. نو یې د قوم مشران راټول کړه او ویل تاسې خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر راغلی دی؟ هغو ویل هو، موږ د ده د جنګ دپاره تیاري هم نیولې ده. د روم لښکر هم د وتلو دپاره تیار او آماده دی چې د مسلمانانو سره په تبوک کې وجنګېږي. هرقل چې د قوم او لښکر د مشرانو سره یو ځای دی ویل غوږ ونیسئ، تاسې ټوله خبر یاست چې زه په انجیل او تورات کې ډېر معلومات لرم. قوم ویل هو، دا را معلومه ده. او ویل په دې هم خبر یاست چې یو نبي پاته دی او تر اوسه نه دی پیدا سوی. په والله د هغه نبي ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه وسلم موافقې او برابرې دي. نو زه تاسې ته دعوت در کوم چې پر ده ایمان راوړي او مسلمانان سئ. هغو انکار وکړي، ویل اسلام نه قبلوو. هرقل ویل چې دا نه قبلوي نو مې دوهمه خبره عملي کوي، هغه دا چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی، څوک جنگ نسي ورسره کولی. چې نه مسلمانېږي نو جزیه ورکړي. قوم ویل دا زموږ دپاره عیب او پیغور دی، موږ په دنیا کې تر ټولو لوی او قوي دولت یو او اوس وده ته جزیه ورکو. خلق به څه وایي؟ دا نسي کېدلی. نور خلق موږ ته جزیه راکوي، موږ به مسلمانانو ته جزیه ورکوو. هرقل ویل نو مو ودرېیم کار ته رابولم او زما سره نو بیا بېله دغه بله خبره نسته. قوم ویل هغه څه شي ده؟ هرقل ویل جنگ مو ورسره کوئ، په والله ماته او شکست در کوي. قوم ویل دغه آخري خبره دې منو. هو، په دې کې دې اطاعت کوو. دلته نو د روم و لښکر ته اوامر صادر سوه چې جنگ ته به نه وځئ. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د روم د لښکر د راتګ انتظار کوي چې اوس به د جنگ دپاره راسي، مګر دلته د روم لښکر د وتلو او جنګ کولو څخه منع سو او نه غواړي چې ورووځي. د روم د لښکر د نه وتلو سبب دغه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه بیا حال ورغلی چې راووځئ. په جواب کې ورته وویل سوه که ته دلته یو کال انتظار وکړې موږ نه دروځو او ستا سره نه جنګېږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغو نه کفایت وکړي او هلته په تبوک کې د 19 ورځو په شاوخوا کې پاته سو او ټولو خلقو دا خبر واورېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روم سره د جنگ دپاره تبوک ته راغلی و چې تبوک هم اصلا د روم ځکه وه. تبوک یې هم ونیوی او هغه منطقې چې د تبوک پر شاوخوا وې هغه یې هم تر خپل تسلط لاندې راوستې. د روم د لښکر د راتلو انتظار یې هم ډېر وکړي، خو د روم لښکر دا هیڅ نه کړه قبوله چې د دوی سره جنګ وکړي. دا خبر په ښکاره ډول سره نشر سو چې بني اسفر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وبېرېده. په هغه وختو کې رومیانو ته بني اسفر ویل کېده او نن ورځ اروپایان ورته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سره کفایت وکړي او هغه مقصد حاصل سو چې رومیان وبېرول سوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته په رجوع کولو سره امر وکړي، ځکه هغه اساسي هدف او مقصد حاصل سو. ورونو، د دغه غزا دوه اساسي مقصده وه. یو دا چې دغه دین یوازې د عربو دپاره نه دی بلکې د ټولو انسانانو دپاره دی، او بل دا چې هغه د روم د حملې مخ ونیول سو. د اسلام او مسلمانانو درجه او مقام و داسې اندازې ته ورسېده چې د روم پاچا هم ځینې بیریږي او دا سبب سو چې په ډلو ډلو خلق راتله او اسلام ته داخلېده، ځکه خلقو ولیده
چې د مسلمانانو څخه رومیان هم بیریږي. اسلامي لښکر د تبوک څخه د نصرت او کامیابۍ په حالت کې بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سو. الله جل جلاله مسلمانان د جنگ د مشکلاتو څخه وساتل. د دشمن د طرفه هیڅ ضرر او تاوان نه ورسېدی او په لار کې یو څه واقعات پیښ سوه چې په تفصیل سره به درته بیان سي. اول، ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي موږ پر لارې رهي وو څو پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم زحمه او تنګېده شروع سوه. یعنی ډېر خلق په جمعواري او یو ځای د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا رهي وه. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي په دغه وخت کې پر ما خوب غالبه سو او پریشانی یوړم، پر بوده سپور یم او بیده سوم. په دغه خوب کې چې په ځان هیڅ نه وم خبر، زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د بوده سره پر څنګ یا بغل رهي و. په دغه خوب کې مې یو آواز یا کشهاری واورېدی چې ومې کتل هغه زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکه پښه ورزخمي کړې وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په چلاخه یا قمچینه ووهلم. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي زه ویښ او متوجه سوم، خو د دوهم وار دپاره بیا بیده سوی وم او بیا زما بوده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکه پښه ور وګرځل. وایي زه ډېر وبېرېدم او د بیرې په سبب د لښکر شاته ولاړم. بیا چې لښکر د راحت دپاره واړول ما د مسلمانانو پسونه رهي کړه، پیایم یې چې ماړه سي. خو زما اصلي مقصد دا دی چې ځان ګوښه او نهام کم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه موضوع هیره کړي. کم وخت چې بیرته لښکر ته راغلم نو مې پوښتنه وکړه چې چا خو به زما پوښتنه او طلب نه وي کړی. راته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ستا پوښتنه کول. وایي ډېر وارخطا سوم. اصلا زه د دغه شي څخه بیرېدم او ځان مې پټاوه. وبېرېدم چې زما په باره کې وحی او قرآن نه وي نازل سوی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پښه مې ورزخمي کړې وه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وروستلم او زه ډېر په بیره کې یم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم راته وویل یا ابا رهن خوږ دې کړم، زخمي دې کړم. ما عذر کاوه چې یا رسول الله عفو راته وکړه، د الله جل جلاله څخه زما دپاره بخښنه وغواړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ابا رهن ما په چلاخه یا قمچینه ووهلې، دغه چلاخه واخله او ما په ووهه، ځکه ستا قصد او اراده نه وه چې ما خوږ کړې. ستا د طرفه په بېخبري او نافهمي کې و او ما ووهلې، نو چلاخه واخله او ما ووهه. ما ویل یا والله هغه مې در بخښلي دي یا رسول الله. ورونو، هر انسان په دې شرط چې متعصب نه وي په دقیق نظر د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ادب او اخلاقو، عدل او مساوات، ښېګزارې او معاملې ته وګوري، بې له اختیاره به ووایي اشهد ان محمدا رسول الله. دا څنګه اخلاق دي؟ د روم پاچا ځینې بیریږي او دی علیه الصلاة وسلام په خپله بې له دې چې د الله جل جلاله رسول دی د جزیرة العرب د پاچا په درجه کې دی، بیا هم و خپل یوه ملګري ته یا د لښکر و یوه عادي فرد ته چلاخه ورکوي چې ما ووهه، او هغه ویل یا والله ما دغه وهل در بخښلي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې وده ته دي یو څه مال او پسونه ورکول سي. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي دا هغه اول مال دی چې زه خاوند او مالک ګرځم، یعنی غریب و، شی یې نه درلودی، او وایي الله جل جلاله په دغه مال کې برکت راواچاوه او ډېرېدی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه راڅخه وکړه، ویل یا ابا رهن ستا د قوم څخه د غفار د قبیلې څخه څوک پاته سوي دي؟ ما ور یاد کړه چې فلانی او فلانی. بیا یې وفرمیل
ستا د قوم هغه جګ خلق نه وینم. ما ویل یا رسول الله هغه پاته سوي دي. بیا یې وفرمیل هغه کوتاقه ده او غنم رنګه خلق چیرې دي؟ ما ویل یا رسول الله په موږ کې داسې خلق نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا په تاسې کې کوتاقه ده او غنم رنګه خلق و او هغه اوس نسته. سبحان الله. په 10,000 نفرو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور معلومیږي چې څوک سته او څوک نسته. ابو رهن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویل یا رسول الله هغه خلق د غفار د قبیلې نه دي، هغه د اسلم د قبیلې دي او زموږ حلفا دي چې زموږ سره دلدلې دي، هغه هم پاته سوي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل هغه د عزت اهل، هغه چې ما ته رانږدې دي، هغه مهاجرین، انصار، غفار او اسلم دي. دغه هغه خلق دي چې ما ته رانږدې دي او ما د دوی پاته کېدل نه غوښته، ځکه دغه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور درجه درلوده. او د دې خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې هغه پاته نفرو ته دا خبر ورورسیږي چې ستاسې درجه او مقام تر دې لوړ دی چې تاسې دې پاته سئ. اصلا دا هغه پاته قومو ته تعلیم او ښوونه وه. دوهمه واقعه چې د تبوک څخه د راتګ په لار کې پیښه سوه. لښکر رهیدی او د شپې یو ځای واړول. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي د شپې مې د کیندلو آواز تر غوږ سو. وایي ور ولاړ سوم چې په دغه نیمه شپه او موږ په لار او سفر کې او کیندل دا څه پیښه ده؟ نو د کیندلو و طرف ته ورهي سوم. ومې لیده چې عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه وفات سوی دی او هغه څوک چې دی رضی الله تعالی عنه ښخوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما دي. په حیرت کې سوم چې دا کم شرف دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دننه په قبر کې ولاړ دی او هغه چې جسد ورکښته کوي ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پخپله ښخوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل اللهم انی امسیت راضیا عنه فرضا عنه. الهی زه د ده څخه نن شپه راضي وم، ته ځینې راضي سې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما ویل کشکې زه د دغه قبر خاوند وای. دا کمه خوشبختي، کمه درجه، کم شرف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي الهی زه ځینې راضي یم او ته ځینې راضي سې. او پخپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ښخوي. ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما ورسره دي. عبدالله ذوالبجادین د هغه خلقو څخه دی چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډېر ازارېدی. کم وخت چې ده غوښته چې هجرت وکړي هیڅ شی یې نه درلوده، ځکه ټول شیان کفارو بلکې د ده اکاګانو ځینې اخیستې وه بېله یوه بجاده څخه. بجاد و هغه زیږې شړۍ ته ویل کیږي. نو ده د هجرت په وخت کې دغه یوه زیږه شړۍ درلوده، حتی نور د اغوستلو کالي هم نه درلوده. نو یې دغه شړۍ لونګ کړه، لوړ ځیګر او اوږې یې لڅې وې. کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سو دغه شړۍ یې نیمه کړه، نیمه یې لونګ کړه او نیمه یې لوړه پر اوږو واچول. نو ځکه وده ته ذوالبجادین یا ذوالبجادین وویل سوه او دغه یې لقب سو، یعنی د دوو شړیو خاوند. هغه یې د هجرت حال و او دغه اوس یې د وفات حال دی. د مدینې منورې او تبوک تر مابین په لار کې ښخ سو. درېیمه واقعه لښکر پر لارې رهیدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لښکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړې ته ویل کیږي چې نه لوی غر وي او نه غونډۍ، بلکې د دغه دوو په مابین کې یوه لوړه ده چې لاش هم لري.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه دغه لوړي ته خیږم او څوک دې نه پسې راځي، فقط 2 نفره د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګري دي، چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه یې د اوښ مهار نیولی دی او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخه سو، عقبه ته ورورسېدی، عمار او حذیفه ورسره دي او دغه لوړي ته وختل او نور لشکر په لاندې شیله کې تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړه ودرېدی او لشکر ته ګوري چې د ده علیه الصلاة وسلام و مخ ته تیریږي. لشکر تر نظر باسي، د لشکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یوه ډله چې د بني تمیم د قبیلې څخه وه، په ظاهره نوي مسلمانان سوي دي او په زړو کې پر هغه خپل کفر دي. هغو په خپل مابین کې سره وویل په والله بل وار سړی پر دغه حال په لاس نه درځي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. ویل د اول وار د پاره د لشکر څخه جلا سوی دی، همیشه د لشکر په مابین کې وي، موږ نسو رسېدلی او اوس فقط 2 نفره ورسره دي. موږ به هم ورسو او دغه لوړي ته به وروخیږو، هلته به پر راټول سو، ځای به پر تنګ کو او د دغه لوړي څخه به یې راواچوو او وبه وژل سي. نو 14 یا 12 نفره د بني تمیم سره یو ځای سوه، مولونه یې ووهل، هغه لوړي ته ورغله او ورخیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولیده او ډېر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې مې د قهر او غضب علامې ولیدلې او دا نادره پیښېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دې قهر ورسي او هغه هم په داسې اندازه چې د ده علیه الصلاة وسلام پر مخ او چهره دې معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر په دې سبب و چې د ده علیه الصلاة وسلام د امر څخه یې مخالفت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي وه چې څوک دې نه پسې راځي او دوی راغله. وایي زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهي سوم چې د راتګ څخه یې منع کم او ورته ووایم چې ولاړ سئ. په دغه وخت کې زما سره محجن را سره و. محجن په عربي کې یوې کوچنۍ اسلحې ته ویل کیږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنۍ ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي دغه محجن را سره دی او د دغه نفرو و طرف ته په ځغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله د دغه یوه نفره څخه وبېرېده. وایي کم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجن سره ورهي یم، بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بیرته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا حذیفه ته خبر یې چې د دوی څه نیت او اراده وه؟ ما ویل یا رسول الله. ویل یا حذیفه د هغو مقصد دا و چې ما پر دغه لوړه تنګ او یوه طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي، یعنی د دوی مقصد دا و چې ما ووژني. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا حذیفه تا وپېژنده چې څوک وه؟ ما ویل یا رسول الله هغو مولونه وهلي وه. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو پاته قصه به په راتلونکې 31 فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان